عزل دې ته ویل کېږي چې سړی د خپلې بیبي سره جما باندې لګیا شي چې کله د انزال وخت راغی چې د انسان د بدن نه مني وځي دی په دغه وخت کې بیرته ځان لرې کړي دا مني د باندې توی کړي د دې دپاره چې ښځه حامله نشي دغه ته عزل ویل کېږي صحابه مبارکان وایي موږ د پیغمبر علیه السلام په وخت کې عزل کوو او قرآن عظیم شان نازلېدو د دغه نه څه مطلب ده د دې نه مطلب بیان د جواز ده چې د عزل جائز ده ولې که ناجائز وای د نبی علیه السلام زندگی وه وحی نازلېدې رب کریم په پټو په ښکاره امورو ټولو علم لري نو موږ که په شپه کې د عمل د خپلې بیبي سره کړی الله تعالی به رسول الله پوی کړي و چې صحابه په دې پوی که چې دا ناروا ده نو چې وحی نه ده په خلاف په ممانعت باندې نازله شوې نو دغه دلیل د جواز ده چې عزل جائز ده دا خو لنډ د دغه عبارت متعلق چې دا وویلی شو خلاص و اوس په دې مسله کې لږ څه اوږد تحقیق وکړو چې د اولاد مخنیوي مسله ده بنیادی شی صرف عزل نه د اولاد د مخنیوي مسله چې انسان چې داسې عمل کوي چې د ما اولاد نشي پیدا دغه عمل روا ده که ناروا ده او د دغه څو صورتونه دي کوم صورت جائز ده کوم صورت ناجائز ده اول د اولاد مخنیوي طریقې دوی دي یو منع دائمی ده یو منع عارضی ده یو داسې عمل چې بنیادی د ټول عمر دپاره ذاتي ښځې بیا اولاد نشي پیدا یو داسې عمل ده تشریح کوم یو داسې ده چې تر یو څه وخته نشي پیدا وروسته بیا بیرته پیدا کیږي هغه اول ته منع دائمی وایي دا بل ته منع عارضی وایي منع دائمی چې ټول عمر د اولاد مخنیوی سړی وکړي څه صورتونه په ښځه کې دي څه صورتونه په سړي کې دي او دا کله روا ده او کله نه ده روا صورتو په لحاظ باندې چې د مخنیوي د اولاد دائمي کېږي د ښځې په باب کې 3 صورتونه دي او 3 سره په اپریشن باندې کېږي یا دا ده چې د دغه ښځې هغه د اولاد پیدا کېدن ځای چې کوم ده د 2 طرفونه لیارې لري چې په هغه کې ماده منویه د مني ځي رحم ته هلته داخلیږي نو په ډاکټري اصولو کې د اپریشن په واسطه باندې د هغه ځای هغه 2 لیارې دواړه ختم کې پرې کړي یا یوه پکې کاټ کې پرې کړي بیا آینده کې ذاتي اولاد نه پیدا کېږي یو دوم صورت دا ده ښځه اپریشن کې په اپریشن کې دننه چې کوم هغه د اولاد د پیدایښت ځای ده هغه ځای ته غوټه ورواچي په هغه اپریشن په طریقه باندې بندي کی لکه دا نن سبا معدې ګنډل کیږي غوټه وراچول کیږي معدې کنکۍ کوي چې ذاتي ډیر خوراک نه کیږي هغه ځای داسې په اپریشن په طریقه باندې بند کی غوټه ورواچي دریم ښځه اپریشن کې بچدانۍ هغه رحم چې اولاد کې پیدا کیږي هغه ځای مکمل تر لري کی داسې 3 عمله چې د ښځې سره وشي په اپریشن کېږي 3 سره دغه ښځه بیا د ټول عمر دپاره د دغه ښځې اولاد نه پیدا کېږي او د سړیو دپاره چې د موږ د کتابونو معلومیږي د یغه لیار خسیتوب لکه مخه یا د انسان د نارینه خایر لري کې وی باسي بیا دغه انسان ذاتي د اولاد نه ولویږي یا بعضې دوایانې نن سبا داسې ستنې دي چې ورته وی لګوي بیا په ټول عمر د دغه انسان اولاد نه کېږي داسې دائمي مخنیوی چې د اولاد بالکل بیا پیدا نشي توقع بالکل نشي پیدا دا جائز ده که نه نو د دغه د جواز صرف یو صورت ده هغه ده چې ښځه د وجود د نګاه نه دومره کمزوري وي چې ماهر حاذق مسلمان ډاکټر ګوري دا شرطونه ماهر مسلمان ډاکټر دغه نظر ورکي چې که آینده کې د دغه ښځې حمل په نس شو بې مرګه نه پاتې کېږي
د دوی د تجربې د نګانه چې دغه ښځه چې حامله شي بې مرګه نه پاتې کیږي. نو په دغه صورت کې د ژوندي انسان د بچاو په نیت اولاد خو لا پیدا نه ده، امید هم نشته، خو د ژوندی انسان د باندې راځي چې دا ښځه ده، نو په دغه یوه صورت کې صرف دغه عمل جایز ده. د دغه نه سوا چا نور آخري خبرې به بیا پکې کوو، په یو نورو هېڅ صورتو باندې دا عمل نه ده جایز. دوم عارضي مخنیوی ده چې تر یو وخته پورې ښځه حامله نشي، وروسته بیا بیرته حامله کیږي. د دغه بیا مختلفې طریقې دي. یوه طریقه ساده بې ضرره بې خرچې دغه د عزل ده چې دغه کوم په کتاب کې ذکر شو، خو په دغه کې یقیني سړی نشي ویلی چې اولاد به نه کیږي. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی چې مقدر کړی د تا به خیال هم نه وي چې د ما د بدن نه مني لیاوتلې، د تا خیال خو دا ده چې وروسته ووته، خو یو څاڅکی به مخکې تللی هغه به خدای پاک د علوق ذریعه ګرځولی. خو تاوان نه تر پیدا کیږي، نه ښځې ته مرض پیدا کیږي، نه بل څه مشکل پیدا کیږي. هغه آسانه طریقه جائزه بې اختلافه طریقه دغه د عزل ده. دوم کله دغه عارضي تدابیر د ښځې د اولاد مخنیوي دپاره چې زر اولاد نشي پیدا د زر حکمت به بیا وروسته ذکر کو، هغه دا وي چې انسان د جما نه مخکې مخه یا خپل ذکر ته د عورت خپل ته نری پرده دا ډډۍ چې ورته وی دغه ور واغوندي. نو چې جما کوي د خپلې ښځې سره مني په هغه ډډۍ کې توی شي، رحم کې نشي توی، بیا چې بیرته د جما نه فارغ شو دا ډډۍ او مني د باندې توی کې لري. دوم صورت دا ده. په دې صورت کې وایي که په د ډاکټري په اصولو کې که په جما کې ځنډ راغی، کله انسان مخایا دخول وکي خو انزال زر نه کوي، دغسې هلته وخت تېروي، خپل تقبیل او څه شی کوي، د ډېر وخت تېرېدن د وجې نه ضرر د زخم ورسره ده چې د دغه نه بیا کله هلته رحم کې زخم پیدا کیږي. هغه د عزل صورت خو بې ضرره ده، په دغه کې دغه امکان د ضرر پیدا کیږي د زخم، نور تاوان د دغه نه پیدا کیږي چې آینده به ښځه د اولاد نه ووځي. دوه صورتونه. دریم صورت دا ده چې دا ښځې سره چې جما کوي د دغه نه مخکې څه دوایانې استعمالیږي، بعضې ګولۍ استعمالوي، بعضې ستنې انجکشنې لګوي. دغه د وینې کې غوړځګي وي، د هغه غوړځګیو کې خدای پاک ماده د نسل پیدا کړې ده چې دا کرویات د منیو هلته جوړیږي. اوس نو دغه ګولۍ وخوري یا دا ستن ورکي چې هغه په وینه کې دغه غوړځګي په هغه وخت کې موقته ختمه کړي. چې هغه غوړځګي ختمه شوه نو بیا هغه د دوی په اصطلاح جراثیم چې هغه بچیان تر پیدا کیږي هغه ذاتي نه پیدا کیږي. یو صورت دا ده. خو دغه صورت کې معاهده خطر تړلی، کله سړی عارضي تدبیر کوي، ستن د میاشتې لګیږي، د 3 میاشتو لګیږي، د 6 میاشتو لګیږي، د کال لګیږي، محدود ستنې لګیږي، دغسې ګولۍ دي، هغه ګولۍ په دغه ترتیب خوړل کیږي. د سړي خو اراده د کم وخت وي چې مخنیوی د اولاد وشي، خو کله کله هغه بیا داسې منفي اثر وکړي چې هغه ماده چې جراثیم د وینې جوړیږي تر هغه بنیادي ماده کې ختم کې په وینه کې آینده کې بیا بیرته نه جوړیږي. ګوره دا پنسیډار ګولۍ دي، د ملاریا دپاره ډاکټران ورکوي، د هډوکي کې خدای پاک یو ماده یې کې ده چې وینه جوړوي. دغه ګولۍ کله داسې منفي اثر وکړي چې په هډوکي کې هغه ماده ختمه کړي، بیا چې هر څومره علاج کوي وینه نه جوړیږي. ما خپل اوکه دي دغه نه مړ شوی. نو دغه ټیم وای دغه خطرناک موږ ته راغلي دي دغسې خلک چې موږ خو احتیاطي تدابیر د موقت وخت دپاره کړه، اوس 6 کاله وشو اولاد نه کیږي. وای دغه منفي اثر ورسره تړلی ده. او بله طریقه ساده د دغه د اولاد د مخنیوي دپاره هغه دا ده چې مخه سړی جما وکړي، په جما پسې متصل انزال خو هلته وشي، خو په جما پسې متصل بیا پچکاری دغه بمبه نه وي، ستن نه،
مخایا دا بمبه د اوبو نه ډکه کی لکه غوګونه چې پریمنځي په د اوبو په پریشر باندې رحم ته ورخوشي کی دی یو طرف نه غمنی دستی د ځان سره بیرته راوباسي انن رحم پریمنځل شي دا د عارضی مخنیوي لپاره تدابیر دي اوس دغه عارضی تدابیر چې یو کال اولاد مثلا نشي پیدا دا د څه بنیاد ده کې دا اوس نیتونه بیا کې مختلف دي بعضی جائز بعضی ناجائز کله څوک د عارضی تدابیر چې اولاد زر نشي پیدا دي دغه لپاره کې چې خزه د وجود نه ضعیفه ده که بیا دوه زر حمل پیدا شي زر دوم اولاد پیدا کیږي نو دا خزه نورم سي ضعیفه کیږي د خزه د صحت لحاظ وساتي یا کله دغه اولاد موجوده لحاظ وساتي چې دا کوم بچای پیدا شو که خزه دوه حامله شو د رضعت په موده کې چې د الک تیروي په دغه موده کې چې خزه بیا دوه حامله شي نو هغه د دې وینې شودې په تایو کې دا خراب شي دیغه خراب شودو د خوړلو دی وجه نه هغه موجوده بچای هغه بیا په بعضی مرزو گرفتار کیږي وجود کې ضعیفه کیږي نو د دغه لحاظ وکي چې دا موجوده بچای مې کمزورې نشي حتی بعضی موروثي لا علاجي مرزونه بیا ورته پیدا کیږي غالک ته چې دغه علاج بیا بالکل علاج نه کیږي یا دریم دغه خځې اولاد پیدا شو اولاد په خدمت مور باندې لویږي اوس کده دغه خځې فرصت نه وي په مابین کې کال بعد چې د موږ تاسو اوچمور ورته ویو کال بعد دوم بچای پیدا شي دغه مور شفقت نیمای شو توجه د خدمت نیوای شو ځکه هغه ولنۍ بچی چې د کال دا خو د خپل خدمت نه ده تر 2 کلو پورې خو چې الله تعالی د تی موده ورکړي ده تر 2 کلو پورې هغه د خپل ځان د خدمت نه ده اوس نو دغه مور چې مخکې دغه الک خدمت کوه د دې وخت تقسیم شو نیم یو الک ته شو نیم بل الک ته شو نو د دواړو تربیه کمزوري کیږي د دواړو پالنه او ساتنه کمزوري کیږي په دغه نیتو که عارضی تدبیر وکي یو په دغه نیتو باندې هم دا جائز یا خزه بد اخلاق وي او سړی د نصیحت کوشش کوي د دې اصلاح زر نه راځي نو سړی اراده د دې وکي چې یاره چې نه اصلاح کیږي بیا به طلاقومه اوس نو مسنون طلاق خدا ده چې په داسې طهر کې سړی طلاق ورکي چې په یغه طهر کې جماع نه وي کړي ولې که جماع وشي بیا حال نه ده معلوم چې عده په وضع د حمل ده او که په حیضو باندې ده اوس نو دغه سړی هلته جماع کوي هلته فکر ده چې که اوس نه شوه اصلاح لسمه پنځلسمه به طلاقومه نو په دغه وخت کې بیرته عزل وکي یا دغه وخت کې داسې دوایي استعمال کی چې زه به د نصیحت کوشش کوم خو چې حامله نشي چې یو وارې حامله شو بیا یې نشم طلاقولی د دغه غرض دپاره د مخنیوي د اولاد د ښځې د بد اخلاقۍ په نیت باندې کوي بیا هم جائز یا عارضي تدابیر د اولاد مخنیوي د فساد زمان د وجې نه کوي وخت خراب ده اولادونه اکثره د خراب لوري ته روان دي و سړی په دغه ډاریږي چې اولاد مې که پیدا شي داسې نه په داسې کلي کې علاقه کې پروت یم چې ټول بدعمله انسانان دي دا هجرت چې د دار د کوپر نه خدای پاک فرض کړی خو په یو صورت کې خو فرض ده چې تا شاعرو د دین ته پرېږدي نه خو په یو صورت کې چې شاعرو د دین ته د پرېږدیم سنت طریقه دا ده چې هجرت پکې ولې صحبت اثر لري زوی لور د کوپارو نه متاثره کیږي اوس نو چې ماحول خراب ده چاپیریال خراب ده دغه سړی دا فکر وکړي چې که د ما اولاد پیدا شو بیا به په دغه خلکو کې لویږي نو خرابېږي نو دغه دپاره تدابیر کوي چې تر یو څه وخته که خدای پاک ښه ځای راته پیدا کړو چې بیا هجرت ور وکړم دا ماحول خدای پاک نیکو مطلقا اولاد سلسله ختموي نه خو عارضي تدابیر کوي په دغه نیت باندې دا هم جایز دي اوس پاتې شو د دغه نه بغیر ناجایز صورتونه چې عارضي تدابیر کوي که دائمي تدابیر کوي چې هغه اول دائمي و چې ما درته ویلې چې دا یو صورت عذر روا ده چې ښځه د مرګ خطر وي نور ناروا دي اوس که دائمي مخنیوی کوي چې بل اولاد نشي پیدا یا عارضي مخنیوی کوي چې بل اولاد نشي پیدا خو په کوم نیت کوي په دغه نیت کوي چې تنګي د معیشت بیا را باندې را نشي
که اولاد مې ډیر شي بیا به چی خوري دا نفقه به بیا ورته د کومه نه کومه یو یا په دغه نیت باندې چې چوټا خاندان زندگی آسان دا خاندانی منصوبه بندۍ والا نه دي چې دغه لیکي چې کور چې ماحول نیک وي نو زندگی به د آسان وي راحتونه به ډیر وي چې اولاد لږ ډیر شي بیا نو کور کې طبعا لږ شور او لږ خوشکې او لږ شیان سره راځي په دغه نیتو باندې که دائمي مخنیوی کوي او که عارضي مخنیوی کوي دا د اصولو د دین سره ټکراو ده د شریعت سره ټکراو ده دا حرام دي موږ تاسو بخاري شریف کې وویلې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې خیر د دغه امت هغه څوک ده چې ودونه یې ډیر وي څه وجه یې ویلې وه ولې چې اولاد یې ډیر شي زه په ډیروالي د اولاد فخر کوم نبی علیه الصلاة والسلام یې توالدو زمن زیږوئ ولې زه په قیامت کې په دې فخر کوم چې د ما امتیان ډیر وي او د نفقې ذمه یې الله اخیستې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها کفارو د اولادو وژنه په دغه نیت کوله چې دا به بیا چی خوري رب کریم ورته لا تقتلوا اولادکم نحن نرزقهم واياکم خو دته هم رزق زه ورکوم تا ته هم زه درکوم کله په ځان ډارېدو چې بیا به زه بې رزقه شم الله تعالی ورته ما خشیت املاق ما وژنئ نحن نرزقکم واياهم کله اولاد مخکې کوي نحن نرزقهم چې د اولاد فکر د چا سره وي کله دای ځان مخته کوي چې د ده فکر د ځان سره په ځان ډارېږي تا ته هم رزق زه درکوم اولاد ته دې هم رزق زه درکوم نو الله په انسان کې فطري خواهشات پیدا کړي د شهوت ماده یې کې پیدا کړي ځکه په دغه امت کې روحانیت نشته ولې مخکې موږ تاسو ویلي چې دا د خلاف د حکمت شرعي او د فطرت انساني فیصله ده د الله حکمت دا ده چې دغه نظام د دنیا تر قیام د قیامت پورې وچلیږي او دا چې چلیږي دا په توالد او په تناسل باندې چلیږي او د انسان فطري خواهشات دي هغه پوره کولو نه چې څوک مقابله ورسره کوي بیا پکې ناکامي کیږي نن سبا خو هغه ملکونه چې د اولاد مخنیوي دپاره په اربونو روپۍ ډالر لګولې یو اولاد چاته خلاص په داسې ملکونو کې چاته 2 اولاد خلاص نور به د اپریشن وکوو رحمونه به دا به ختمول نن هغه ملکونه بیرته لګیا دي په خپل نقصان باندې پوه شو بیرته روپۍ انعامات مقرروي چې چا ډیر اولاد وزیږي چا یو زوی ده تر سپینې ګیرې پورې ماده د اولاد ختمه کړه دای چې سپینګیره شو اولاد ته مجبور شو چې اوس په خدمت هغه کوي اکسیډنټ وکړ زوی مړ شو دا پلار سپینګیره دغه مور سپین سره ټول عمر محتاج شو که نه شو دا ظاهري تاوانونه د دنیا یو اولاد خلک وي نه اولاد دنیا کې هم په ګټه پوه شو او دا تاوان هم راغی کومو ملکونو کې په کومو قومونو کې چې د اولاد مخنیوي دوایي استعمالیږي یا اپریشنونه کیږي په یغه ملکونو کې د زناو اډیم ډېرې سرګرمې دي کومه ښځه چې ماده د اولاد ختمه شوه میړه په سفر ده د 100 نفرو سره جماع او زناګانې کوي دا خطر نه ویني چې حامله بشم بیا به میړه را باندې خبر شي یا به خلک او قوم را باندې خبر شي د شرم او د رسوایي نه ځان ذاتي محفوظ وبولي وای د زنا او لیار خلاص شي دا چې میړه په سفر ده او مسافر خو اکثره نران خو په خدمتو په مزدوریو په دغه لګیایي او ښځې کې ماده د تولید وي نو دغه ډار دی وجه نه که دلته زه دوایي جماع العیاذ بالله د چا سره بدعملي وکړم داسې نه چې حامله شم خو کورنۍ ټوله را باندې خبرېږي میړه را باندې خبرېږي دوستان او قریبان را باندې خبرېږي وای دغه هم فساد عظیم دی دغه علاجو ثمره او نتیجه ده چې په کومو ملکونو کې خانداني منصوبې بندي په بنیاد باندې د اولادو مخنیوی شروع شوی او هلته د ښځو بچهدانۍ ختمې کیږي اپریشنونه کیږي په یغو ځایو کې د زنا او اډیم برسري بازار باندې شروع دي نو مفاسد ډیر دي د دغې وجه نه که عارضي تدابیر دي او که بنیادی تدابیر دي صرف د عذر په بنیاد به رواشي الضرورات تبیح المحظورات د دایمي تدابیرو کې چې د ښځې د مرګ خطر وي عارضي تدابیرو کې دغه عذرونه چې ښځې ذوب ده یا د هغه اولاد د مرض خطر ده یا د اولاد سرپرستی کمزوري ده چې د ښځه بیا د دواړو اولادو سرپرستی په صحیح معنا باندې نشي کولی څه وقفه په مابین کې راشي او یا د ښځې بد اخلاقی وي
یا د فساد زمان دی وجه نه وي په دغه نیتو عارضي تدابیر روا خو په یغه جاهلیت طریقه باندې هم ناروا چې څوک عزل یا دوایی د دې لپاره استعمالي چې لور مې نشي پیدا دا هم وای د مشرکینو چې په لور پیدا کېدن به خپه کېده کله څوک په دغه نیت باندې دوایی استعمالي داسې چې لور مې پیدا شي بیا به شرم په خلکو کې دا هم د اسلام د اصولو سره ټکر او مخالف دی